ګرانو مینوالو د غږ نیوز د کیمرې د سترګې نه په هیواد کې دننه او د هیواد نه بهر چې څومره مسافر ملګري دي د هغوی درناوي کې د مینې او خلوص پیرزونې دا نظم خاپیرې چې د یو ځوان زلمي په حواله باندې دی ډېر اخلاقي کس و بهرحال ماته چې پکې کوم فرق ظاهري ښکارېدو نو دغه د زنانو صادر په سر و او هغه صادر په ګوتو باندې جوړ بل دا و چې لکه لږ د سر په ځای باندې سوري پکې هم خو زه په دې خبره نه رسېدم چېرې دا صادر ولې زنانو په سر دی د خولنو صادر ولې په سر دی نو دغه د تعلق یو کس هغه ګاډي ته راوختو او چې هغه ته کله تپوس وکړو د دې صادر په حواله نو زما د هغه پټ سوال جواب ماته میلاو شو زه د خاپيري دغه نظم نو سره شریکوم تاسو د توجه یو جهان مننه یو ورځ زه روانم په ډاټسن کې د پښتون د مسلمان انسان وطن کې مخ کې چوک کې ډاټسن لک شان سارو د یو سوتن سوالو په انتظارو یو زلمه راو خطلو خولې ځوانو په سیټ کې ناس مخامخ ستړي ستومانو په سلام خ اخلاق را تخکار شو پکې فرق ظاهري د سادار شو د زلمه ته زما سوچ زما نظر دی چې پړونه اخر ولی پسر دی دا پړونه چې د خزو دی او زوړ دی هر یو ګل چې په ګوتو باندې جوړ دی بل یو سو ځای سورې پځې د سر دی یملګرو سوالیه شانې منظر دی ناصافي په دې زلمی ته چا आवाज شو د आवाज سره برسېرا هر یو راشو خاپیریا دا سټو قد تباشه نارینه مرتکب بدو ګناه شي خاپیره ورته گویا په داسې رنگ شو عمر ګل زړه نور کلی کې تنگ شو د مدینه میکار نو بیروزګارم ولګ تند وتر غوګو قرضدارم دا خو خشوا د ملک سے پدیره کې کرایانی چودري ورکړي بیګاش پکې چې فلانی زته یو سوتنا پکار دی هغه څوک چې ستاده کلی بیروزګار دی عمر ګل ډیر د یخ تبي زورو چې د کور راوته مال مینورو دا پړونه د مورجانې پسر خورو چې را خور کړو په ما سری سرتورو عمر ګل مخامخ اندر پایوا چې کوټه تبا زمون پر رسایي وا چې په پات کې خورکو مسافي وا د مورجان په وینا سر لکافي وا که هرڅو می نه غوښتا قسم یو خور بس زما د بیماری زخم یو خور د صافي ټوټه مورجان په سر کې خوا وخت می دالکه چاړه په ځګر کې خوا چې رخصت شوم د مورجانې عمر ګله خپې مې مخکې وې روانې عمر ګله سترګې شاته وې پریشانې عمر ګله خدای ته ګرانې دي اسانې عمر ګله دا نستی ده هستی نه ده عمر ګله مجبوري ده مستی نه ده چې تر وخت د خاپیرې مې دا بیان شو د ډاټسن په سفر ختم مې ګمان شو ما ویل یو جاله کې زراوان یم په ډغرو د چاپو د طوفان یم یا خو زه د بټ پولی یم پټک دانګم یا پټال تر پریوتیز لختیز زانګم یا نقشه د کربلا د حرارت دا یا خو سخت زلزله د قیامت دا بس ایثار دومره جړاته دا منظرو چینولا می پلاسو کې خپل سرو چشمانو می د تړمو کو ترو سامے نور ډوبېدا قاتل سهارو لویا خدایا ځان په موږ مهربان کا لویا خدایا ساتونه نور آسان کا لویا خدایا الفتونه ډېر ارزان کا لویا خدایا بدنونه ټول یو ځان کا لویا خدایا مونږ د یو بل قربان کا لویا خدایا نور بریدونه دلتا وران کا لویا خدایا ما ملخکر جنگ تا اریان کا لویا خدایا مذہبنا پا میزان کا لویا خدایا تہذیبنا شریفان کا لویا خدایا مینا دخمنان کا لویا خدایا شیطانان انسانان کا لویا خدایا رواجنا پزندان کا لویا خدایا فرق ختم د زبان کا لویا خدایا درنگ ختم امتحان کا لویا خدایا ورک د نسل نشان کا لویا خدایا ټول مخلوق په اطمینان کا
کا لوی خدایا ځان رضا نه هر آن کا لوی خدایا حقیقت د ژوند عیان کا لوی خدایا من د سترګو خاوندان کا لوی خدایا ټول لاسونه بادران کا لوی خدایا ټول ذهنونه قابلان کا لوی خدایا هر خو امن و امان کا